د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت محتسبینو د ښځو حقونو خوندیتوب او د ټولنې سمون ته په ژمنتیا د اسلامي اصولو سره سم په تیره یوه میاشت کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د میراث، کورني تاوتریخوالي، بدو کې ورکړې او اجباري ودونې 15 قضیې حل کړي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي چې د یاد وزارت محتسبینو په تیره یوه میاشت کې 9 د کورني تاوتریخوالي، 10 د اجباري نکاح او بدو کې ورکړې او 14 د میراث قضیې حل کړي دي. د نوموړي په وینا محتسبینو د یادو ستونزو د هواري ترڅنګ خلکو ته د شریعت په رڼا کې د خپلو حقونو په اړه پوهاوی هم ورکړی دی. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت محتسبینو د ښځو حقونو خوندیتوب او د ټولنې سمون ته په ژمنتیا د اسلامي اصولو سره سم په تېره یوه میاشت کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 9 د کورني تاوتریخوالي، 10 د اجباري نکاح او په بدو کې د ورکړې او 14 د میراث قضیې حل کړي دي. او د دې ترڅنګ یې خلکو ته د خپلو حقوقو په هکله د عامه پوهاوي کار هم جاري ساتلی دی. ښاغلی خیبر همداراز ټینګار کوي چې د اسلامي اصولو پلي کول او د ټولنې اصلاح د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت اساسي دنده ده او یاده چاره کې به له هیڅ راز هڅو په شا نشي. ورته مهال دیني عالمان، قومي مشران او ولسي وګړي له یادو کړنو څخه د پراخ هرکلي ترڅنګ ټولنیز عدالت او د ټولنې په مثبت بدلون کې د محتسبینو ونډه ګټوره بولي. هغوی همداراز ډاډ ورکوي چې د محتسبینو ترڅنګ ولاړ دي او د اسلامي اصولو پیاوړتیا او پراختیا کې به بشپړ همکار وي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو او د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت له جوړېدو راهیسې د ښځو د حقونو خوندیتوب په برخه کې ورته زرګونو پیښو ته رسېدنه شوې چې په پایله کې ګڼ شمېر خویندې له خپلو شرعي حقونو څخه برخمنې شوې دي.